داسې نکاح کېږي چې یو ملا سړی راولي، یو ښځه، یو سړی، یو ملای. نه محترمه، داسې نکاح نه کېږي. ښه، نکاح دپاره کم از کم 2 سړي یا یو سړی او 2 ښځې چې د ښځې خاوند نه علاوه دا ضرور دي. ښه، نو ځکه چې حدیث شریف کې راځي چې لا نکاح الا بحضور الشاهدین، نکاح نه کېږي مګر په حضور 2 ګواهانو کې. چې 2 ګواهان نه وي نو نکاح نه صحیح کېږي. ښه، یو ملا سره که یو بل کس وی نو بیا هم ګزاره کېدله، نو دواړه به ګواه شوي وي او نکاح هم تړلی وی. خو یو صرف ملا یوازې یو ګواه دی، نو په دې باندې ګواهي د یو کس په ګواهي باندې نکاح نه صحیح کېږي. که داسې نکاح یې کړي او سره یو ځای شوي فوراً دې نکاح بیا وتړي، دا نکاح نه ده شوې. ښه، یو خو داسې چې نکاح مخکې نه شوي یا سې تازه کوي، نو هسې تازه کولو لپاره که بیا نور ګواهان را هم نه ولي پروا نه کوي، ځکه نکاح خو تیاره شته دی، څه مشکل پکې نشته دی، نه طلاق منځ کې راغلی نه بل څه خبره راغلې. هسې بعضې خلک په زړه کې شکي. او یو داسې چې سره نکاح شوي نه وي، اول ځل نکاح کوي یا طلاق واقع شوی وي، هغې نه وروسته بیا نکاح تازه کول وي، نو بیا هم 2 کسان ګواهان به وي. 2 سړي یا یو سړی 2 ښځې د هغې په مخ کې دې اقرار کوي دا نکاح نه ده شوې، دا کومه چې تاسو وي.